تېره دوشنبه یې دغه لورکۍ راوړې وه. دغه لورکۍ فکر کوم بابا همدا ده؟ ښه، الحمدلله اوس خو ښه ده انشاءالله. تبې پرېښې ده. د وینې TLC چې وه 19,000 وه او شدیده تبه یې هم درلودله چې په هغه تلویزیوني معاینات وي، اکسرې وي، سمه چې په طبابت کې خدمت کېږي انشاءالله زه درته کوم. نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی، نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی. پاتې دا مکان دی، نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی، نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی. خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی، لاړو ډېر شان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. هغه ناداره بابا چې تېره دوشنبه مازدیګر له کوره راوتی و او ماښام اذانو کې زموږ کلینیک ته ورسېدو. هغه بابا چې په هغې کې جټکه نیولې لور یې راوړله. ژوند سختو تنګسیاو څخه یوه تنګسیا یې دا ده چې خپله هم سپین ږیری دی او ماشومان یې هم معذوره دي. موږ د دې سره ژمنه وکړله چې راتلونکې چهارشنبه یا پنجشنبه به موږ راځو، ستا د کور حالات به له نږدې نه ګورو. الحمدلله الله تعالی موږ ته د دې توفیق راکړو چې موږ په خپلې کړې ژمنې باندې راغللو او دا وخت هم ورته مساعد کړلو چې تر څو دا بابا له نږدې وګورو، د بابا حال د هغې له خولې څخه اورو چې په کومو سختو کې دا ژوند کوي. ملتیا مو الله دې راته ساته نور له هر یو دښمنه، پتا مې زړه خوږېږي ای زما ګرانه وطنه، جانان جانان وطن، جانان جانان وطنه. وینا ورو دا هغه نقصه ده چې تېره دوشنبه یې دغه لورکۍ راوړې وه. دغه لورکۍ فکر کوم بابا همدا ده؟ ښه، الحمدلله اوس خو ښه ده انشاءالله. تبې پرېښې ده. د وینې TLC چې وه 19,000 وه او شدیده تبه یې هم درلودله چې په هغه شپه دې ته درمل تطبیق شو، نو الحمدلله اوس ښه هم ده. خو دغه ماشومان معذوره دي، 1 2 3 4 بل هم څوک شته؟ همدا دي 4 ماشومان په دې حال کې لري. 4 ماشومان. مشر زوی دی. مشر زوی مې دا د معیوب دی، اسعد العالمین. دا هم معذوره دی. دا معذور دی. لورګان لري؟ او لورګان مې شته. هغې څنګه دي؟ دغه درې لورګان مې معیوبه دي، هغه نور ښه دي. هغه ښه دي. څه کار روزګار کوي که څه معذوره دي هغه هم؟ هغه ښه دي، ګزاره کوي، د کور کار کوي. د کور کار کوي. نور خو تعلیم چې نه لري یو؟ نه نه نه، غریبي ده، د کالو پیسې نه وو، مکتب ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا، ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا، دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا. کالو پیسې نو مکتب دې ور باندې ونه شو ویلی؟ کالو پیسې نه وو او مکتب یې پرېښود. لتیاری کوا، دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا. دې نه مخکې چا در سره مرسته کړې ده؟ هر روز کالي روژه کې چې تا ښودلی و، اوړه م راکړه، غوړي م راکړه، نور چا مې نه کړې. هماغه روژه کې؟ او هماغه روژه کې. او اوس چې مې لور مریض شو، تاله مې راوړه، دوا دې راکړه. الله د تا سره خبرې. څه اوښکې څاڅي دي ګریوانونه لمدېدل. اوس دغه ماشومان چې په دې حال کې دي ته به څه کې؟ بس صبر کوم، څه وکړم، رازګاډی ګرځوم، 100 روپۍ ګټم،
هم کور کې خرچه نه پوره کېږي. داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم دې نه هېڅکله چې پرېږدم دې نه هېڅکله چې قرض اخلم لګم قرض څوک درکوي او که نه غم بانۍ کوي ما څوک راکوي څوک نه څوک نه درکوي. نه دا ګلالي ماشومان چې ګورئ تاسو ټول معذوره دي. دغه ماشومه چې تاسو ګورئ هغه هلک هېڅکله تل دې ستا په مینه پایم تل دې ستا نومونه ستایم تل دې ستا په مینه پایم تل دې ستا نومونه ستایم هېرول مې رانه هېر کړې هېروم دې نه هېڅکله هېروم داد دی نو څو کاله کېږي لرې کاله دې واړو جنکیانو وشو چې جټکه لري جټکه لري 8 کاله هغه جنۍ شو ګنګۍ 19 کاله د دې هلک شو 19 کاله. او ملګرو ویډیو شیر کوي هر هغه څوک چې غواړي د یو بېوزله لاسنیوی وکړي نو دغه یو مستحقه کورنۍ ده. موږ ژمنه کړې وه چې بابا به له نږدې نه ګورو راغلو دغه د دې غږ مو تر تاسو ورسولو. له دې نه وروسته دا ستاسو هم مسؤلیت دی چې تاسو دا ویډیو شیر کړئ تر هغې ورسوئ چې څوک غواړي د دغه بابا لاسنیوی وکړي او موږ هم په خوشحالۍ راشو د هغه لاسنیوی د هغه مرستې تر دې ورسوو. په طبابت کې چې هره مرسته وي موږ انشاءالله ستا خدمت کوو بغیر د احسانه بغیر د څه کولی شي چې معاینات وي تلویزیوني معاینات وي د وینې معاینات وي درمل وي موږ تا دپاره بالکل وړیا درکوو. الله مابال لره الله هم خوشحاله کړي ټولو ته دعاګانې څوک چې موږ سره کومک کوي الله دې ورسره کوي. خیر اوسه موږ ته اجازه راکړه. اوچت سر غیر الله ته ټیټوم دې نه هېڅکله ټیټوم دې نه هېڅکله اوچت سر غیر الله ته ټیټوم دې نه هېڅکله ټیټوم دې نه هېڅکله داسې توان راکړې خالقه چې پرېږدم دې نه هېڅکله چې پرېږدم دې نه هېڅکله ستا په درد سوالګر پروت یم در نه ځم دې نه هېڅکله